د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو زړونه وګټل. د افغانستان د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د اسلامي امارت فعال مبارز جنرال مبین خان د راستون سو افغان کډوالو ملاتړ ته ملا تړلې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغان کډوالو مرستې ته 2000 دولتي موټرونه لیږلي دي. بلخوا جنرال مبین هم د تورخم سرحدي دروازې ته تللی چې هلته له افغان کډوالو سره نغدي مرسته او د راستنېدونکو کډوالو تود هرکلی کوي. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغان کډوالو لپاره نور کوم اقدامات کړي او د پاکستان په اړه یې څه ویلي او جنرال مبین د پاکستان خلاف کومې توندې څرګندونې کړي، بشپړ حال را سره همدغه روان ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر تر 2000 زیات دولتي موټرونه چې لوی او واړه پکښې شامل دي د راستنېدونکو کډوالو د مرستې لپاره د سپین بولدک او تورخم سرحدي دروازو ته لیږلي، تر څو هغه افغان کډوال چې کورونه یې لرې یا نږدې ولایتونو کې وي تر خپلو ځایونو یې ورسوي. یوازې دا نه بلکې د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو بېلابېلې کمیټې جوړې کړي تر څو راستنېدونکو افغان کډوالو ته سهولتونه برابر سي. هغه لکه د اوږدمهاله مرستو کمیټه، د لنډمهاله مرستو کمیټه، د تعلیم او زده کړو کمیټه، د صحي بخش کمیټه، د خوراکي توکو کمیټه، د ځمکو او کورونو د ویش کمیټه او داسې نورې زیاتې کمیټې جوړې کړي. د افغانستان اسلامي امارت ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره هر ډول سهولتونه چمتو کړي دي. د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب مخکې هم پر افغان کډوالو غږ کړی و چې له پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راسي او خپل ټوله سرمایه را نقل کړي تر څو د پاکستان هغه اقتصاد چې د افغان مهاجرو پر مټ جوړ و ړنګ یې کړي. همدارنګه جنرال مبین خان هم پر پاکستان توند ژبني ګزارونه کړي دي او د افغان مهاجرو په وړاندې د پاکستاني حکومت دغه کړنه د اسرائیلو تر وحشت او ظلم اوچت بللی دی. مبین خان ویلي چې د پاکستان هر ډول آبادی او حتی د اټوم بم جوړښت هم د افغان مهاجرو له برکته دي. د مبین په وینا پاکستان د دې پر ځای چې د افغان مهاجرو مننه وکړي ظلم، وحشت او بربریت پرې کوي او په ډیر ظالمانه ډول یې له هیواد څخه شړي. هغه ویلي چې دا هر ظلم او وحشت یې تاوان لري چې وخت یې راسي حتما غچ ورڅخه اخلو. پاکستان نن د غیر قانوني کډوالو د نیولو پړاو پیل کړی. د مهلت په وروستۍ ورځ په زرګونو افغانان وتلي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.